दाजी 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 बस बस दाजी बस माझी तब्येत बेकार वाटते तबियत में कटवट दीजिए तबियत में कटवट डॉक्टर ने बोला बच्चे डॉक्टर ने बोला दाजी डॉक्टर लगे पस बोझा मां ओए बच्चे कोर के खुयो रुपए निश्ता तबे डॉक्टर लगे बोझा ओए बच्चे लाला पसे वर्षा का लाला पसे वर्षा होते प्लान मरते डॉक्टर ले बोझा किसी ना का هذا سيد الزلالة بس ورثة ترى بس كركي كي زور ضمه تكينا داجي الزلالة بس ورثة لالا لالا بابا ډیر زیات بیمار دی مایک لګي پیسې دې راکړې وي چې ډاکټر لمه بوتلې وي عمرانا چې پلار بیمار دی زه څه وکم اما د خپل کور ذمہواري ډېرې دي چې کله ته واده وکړې نو تا ته پته ولګي چې ذمہواري څه ته وایي لالا په ظلم کې د فرعون ریکارډونه مه ماتوه هر فرعون پسې بیا خدای موسی راولي او دا غپلار دی چې تی په غریبۍ کې لوی کړي او نن ته داسې خبرې کې نه به دې دا ښځه په کار راځي او نه به دې دا بچي په کار راځي څنګه چې دې پلار ته په غریبۍ کې لوی کړي او نن ته د هغه په کار نه راځي که نه دارنګې به ستا بچي هم ستا په کار نه راځي تل لعنت دې وي او ستا غوندې زوی باندې دې وي وروره پلار مې ډېر سخت بیمار دی ما یې که لږې پیسې د قرض راکړې وي بیا به دله درکړمه ما سره خو د خپل کور دپاره خرچه نشته یې نو زه تا له څه درکړمه داسې کار وکړه که کور کې څه سامان وي هغه خرڅ کړه د پلار د علاج نه یې څه ښه نشته یې دا خبره هم دې صحیح ده چې پلار مې خدای بچ کړي څه صحیح ده دا خبره دې صحیح وکړه دا څه عمران بچه پکې چیرته وړي داجي دا پکې خرڅومه نو چې څه پیسې راته میلو شي نو تا او په ډاکټر له بوځمه اسیم لا موسم ښه دی ګرمیانو ته لا ورځې شته چې ګرمیانې راځي نو هغه پورې به خدای بل پکې راکړی یا الله موږ دې دونه بې هوشه کړو خدایه چې زما بچې زما لپاره ولکه عمرانا دا پکې چېرته وړې لالا ما وی دا پکې به خرڅ کړمه نو دا جیبه په ډاکټر له بوځمه دا پکې به دې بازار کې په ارزانه بیه خرڅ کړي ګرمي را روانه ده زه به ورله پیسې ورکړم دا به دې زه والم عمرانا دا پکې ته بازار کې خرڅې نو مال یې راکړه زه به پیسې درکړم وختي د داجي د علاج دپاره ماله پیسې نه راکولې او اوس د پکې اخیستلو دپاره ورسره پیسې شته زه ټیک ته راکړه پکې خرڅ شوې راځه چې ډاکټر له دې بوځمه عمران بچې بازار ته خو ډېر مزل دی که نه بچې
ته خو دومره زر راغې دا جی هغه چا رښتیا ویلي دي چې خپل پردي شي نو ګیله ترې نه مه کوه هغه پکې رانه لالا په پیسو وشتوې تا چې وې زه لالا نه ورغم او هغه ته وایي چې ما سره پیسې نشته یا الله دا کوم وخته پاتې شو خدایه دا کوم وخته پاتې شو زه به د داسې وجود نه خو زما مرګ کړی بچې مرګ کړی زه بابا راځه چې ځو همیشه یاد وساتئ نن چې تاسو کم تخم کرلی که نه نو تاسو به هم د هغې تخم میوه خورئ نن چې تاسو خپل مور پلار سره کم سلوک کوئ نو سبا به ستاسو بچي هم تاسو سره دا سلوک کوي دا د الله یو قانون دی